زما نوم محمد همایون لودین دی او زه د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې زیږېدلی یم چې یو شنه ولسوالۍ ده. خپلې لومړنۍ زده کړې او بیا متوسطې زده کړې او بیا ثانوي زده کړې درې واړه ما د پاکستان د هجرت په دیار کې سر ته ورسولې. کله مې چې امتحان ورکړو د کانکور امتحان الحمدلله په ډېرو ښو نومونو کامیاب شوم او ننګرهار طب پوهنځی مې هم په افغانستان ننګرهار کې پیل کړو چې خپل ولایت مې و که زه درته ووایم زما دا اووه کاله طب ټول په همدې کاش کې تېر شوی دی. یعنې ډېر کم به داسې شوي چې زما په دې اووه کالو کې جب کې دومره روپۍ وي چې یو کتاب مې پرې روغ اغوستی وي او جب کې سره پاتې شوي وي. کله چې زه فارغ شوم نو ما سره اکثره صنفیان کامې ته لاړل، مور مې، کورنۍ مې او زما داسې صنفیان چې نن نشته هغې مړه شوي دي. په ملګرتیا کې ډېر مخلص، ډېر باوفا او په زمن کې خپلو انډیوالانو ته غواړي چې په هر وخت کې په سختو وختو کې کومک وکړي او د ملګرتیا یو رښتینی نمونه ده. د هغې نه وروسته چې طب وویلې ډېره علاقهمندي مې د تغذیې برخې سره وه. ما خپل تخصص په تغذیه کې هندوستان هېواد نه شروع کړ، هلته لاړم او هلته مې د تغذیې په برخه کې زده کړې وکړې. خوشبختانه د دې سره جفت ما ماستري هم هملته وکړه په هندوستان کې او یو ډیپلوم مې د اندونیزیا د پنتون څخه چې جاکارتا یونیورسټي بولي یا پنتوني بولي هغې نه مې ترلاسه کړو. دوستانو به اکثر راته ویلې چې پاتې کېږي او که ځې معلومات دا زده کړې د افغانستان لپاره کړي دي او زه بېرته خپل وطن ته ځم. ډاکټر صاحب له ډېر وخت نه پېژنم، یو ډېر پرکاره شخصیت ده، همیشه د وطن مینه ورسره ده، کوشش کوي چې وطن ته یو کار وکړي اغېزناکه ثابت شي. په دې تېرو شلو کالو کې د تغذیې په برخه کې پوره خدمت کړی چې دا زړه مې پرې تسلي کړې ده. یو ملګری مې راغی او راته ویلې چې ته خو د غزني ولایت لپاره انتخاب شوی او په غزني ولایت کې د صحت بخش کې به کار کوې. ما هیڅ باور نه کولو چې زه او دومره غټه وظیفه لرم چې هلته زه په لسهاو کلینیکونو مسؤلیت ولرم. 2 کاله مې دا وظیفه وکړه او ډېر په خوشحالۍ او ډېر په دغه باندې په هغه د خوښیو نه ډکه ځکه چې ما ډېر څه پکې زده کړل او تر ننه پورې زه هماغه د تغذیې په برخه کې پوخت یم او بېلابېلې وظیفې مې د عامې روغتیا وزارت کې ترسره کړي. د هماغه تېرو کوششونو او د اخلاص برکت دی چې زه نن هم د یو نړیوالې موسسې سره د یو رئیس په حیث کار سرته رسوم چې هلته زه د میندو او د نوي زیږېدلو ماشومانو روغتیا او تغذیه برخه کې کار کوم. لیډرشپ لري، د منیجمنت هغه اصلي او عالی صفتونه پکې شته دي. هیڅ کله تاسو د احساس فشار نه کوئ کله چې د ډاکټر صاحب څنګ ته اوسئ. د ژوند اساس او بنسټ د همت کول. که کلم ډېر یو قوي نفر وي او همت د لاسه ورکړي هغه هېڅ شی نه دی. د یو موفق ژوند لپاره د یو بریالي ژوند لپاره دقیق پلان ډېر مهم دی او د دقیق پلان دقیق تعقیبول ډېر مهم دي. همدغه تخصصات امریکې ته لاړم، کاناډا ته لاړم، ډېرو زیاتو هېوادونو ته لاړم. ما روپۍ خپله نه ده مصرف کړې، ټولو ته خپلو همتونو رسولی یم، خپلو کوششونو رسولی یم. نو زه د خپل ژوند څخه الحمدلله ډېر زیات راضي یم. زه د خپل هېواد د ټولې نړۍ نه سرلوړی غواړم. هیڅ چا سره زه خپل هېواد نه مساوي کوم، ډېر لوړې غواړم. په دې هېواد کې زما 5 غټې ارزوګانې دي چې هغه راپوره شي. لومړی ارزو مې دا ده چې نر او ښځه ټول اساسي او پرمختللي تحصیلات او تعلیم وکړي. دویم غټ ارمان مې دا دی چې زما هېواد د اقتصاد له لاره خودکفا اوسېږي. او دریم ارزو مې دا ده د روغتیا له نظره چې ټولو خلکو ته د روغتیا او د تغذیې خدمات موجود وي. خلک د یو واکسین له کبله بې وخته ونه مري. څلورمه ارزو مې هغه دا ده چې ځوانانو لپاره د لوبو، د
بېلابېلو سرګرمیو فرصتونه برابر شي، تر څو فزیکي ډول باندې ځوانان ډېر فعال وي. تر ټولو غټه ارزو دا ده چې زما وګړي د افغانستان ټول هیوادوال په یو اسلامي ټولنه کې، په ارامه ټولنه کې د ژوند وکړي. موږ لپاره یو پرمختللی هیواد پکار دی، او د دې پرمختللي هیواد لپاره ما او تا غوندې د ځوانانو همت پکار دی چې نور ځوانان راپورته کړو او کار کې واخلو.